د سخت دریزو سره نښته کې 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مو کړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د سخت دریزو سره نښته کې 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ د سپټمبر لومړۍ نیټه د وکیل سمه وویل چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې له یاغیانو سره په 2 وسلوالو نښتو کې 3 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وویل چې په دې نښته کې چې په شمالي وزیرستان کې شوی د پاکستان د پوځ یو جګړن امیر عزیز په ګډون یو سرتیری او یو ترهګر وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په وینا د دغه هیواد استخباراتي ځواکونه د ترهګرو سره د مقابلې لپاره د شمالي وزیرستان غرنۍ سیمې ته استول شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په خیبر سیمه کې په یوې جلا نښته کې د پوځ یو سرتیری او یو مهم ترهګر چې په فعاله توګه د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو په وړاندې په بریدونو کې برخه اخیستې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ د اګست 13 هم ویلي و چې په موټر سایکل سپاره یو ځانمرګي بریدګر خپل چاودیدونکي توکي د پوځي موټر د کاروان په منځ کې چولي چې له امله یې 9 پوځیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو 3 بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش د پاکستان په دې برخه کې فعال دي او تل دا ډول بریدونه ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال په نومبر کې د افغانستان اسلامي امارت په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند لغوه کړ او خپلو جنګیالیو ته یې امر وکړ چې په ټول پاکستان بریدونه پیل کړي. په روان کال کې د تحریک طالبان پاکستان تر مشرۍ لاندې د یاغیانو په تاوتریخوالي کې تر 500 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره یې پولیس یا پوځیان دي. د پاکستان پوځ د 2023 کال په لومړیو 8 میاشتو کې د 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی.